بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړئ چې پر تاسې باندې د توره غره په راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی وو چې کوم هدایت درلیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کېږدئ، وایې ورئ. ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل، او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. ووایه که تاسې مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. دوی ته ووایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی، نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي، ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی. ته به هغوی له بله هر چا نه د ژوند حریصان ومومي، ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان 1000 کاله ژوند وکړي، په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. دوی ته ووایه چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري، هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بري د زیري په توګه راغلی دی. څوک چې د الله او د هغه د فرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي، الله د دې کافرانو دښمن دی. مونږ تا ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي، او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. آیا تل داسې نه ده شوې چې کله یې څه ژبنه کړې ده، نو له هغو نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده، بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر 2 فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو فرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل، نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو، نو مه کافر کېږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بېلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هېچا ته هم ضرر نه شو رسولی. خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي، د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدله. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای، نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای.